دا په خوست ښار کې د حسن الحجاب په نوم د نجونو خصوصي ښوونځی دی. دلته تر سلو ډېر نجونې ظاهراً په خورا مینې سره په مختلفو ټولګیو کې پر زده کړو بوختې دي. د دې ټولګي زده کوونکې صوفیا چې د 2 کلونو راهیسې د ښوونځي ته راځي وایي غواړي په راتلونکي کې ډاکټره شي او د خپل هیواد لپاره خدمت وکړي. زما را پیغام دی چې نورې لکۍ باید مکتب ته راشي تر څو خپل هیواد ته خدمت وکړي، زموږ د هیواد خپل بچیان سنبال کړي او خپل افغانستان وساتي. که چېرته موږ ته داسې مدیر یوه خبره کړې وه چې که چېرته هلک چې دی درس ونه یایي نو دا به بازار ته لاړ شي، ګاډی به وچلوي، کوم کار به وکړي، نجونې به چې وکړي کور کې به ناست وي، هغه نه دوی ته دا ښه ده چې درس وایي. اوس ډېر ډېر کش ته چې مکتبو ته ځي درسونه یایي. دا بیا د خیرالناس په نوم د هلکانو خصوصي ښوونځی دی. دا اسمبلي چې هر سهار درېږي د ښوونکو له لوري ورته د نظم او ډیسپلین په برخو کې سپارښتنې کیږي. د خوست د معارف له ریاست سره 130 خصوصي ښوونځي ثبت دي چې له دې جملې څخه 4 د نجونو او یو شمېر نور د هلکانو لپاره جلا جلا ځانګړي شوي دي، خو یو شمېر نور بیا مختلط دي. په دغه خصوصي ښوونځیو کې کابو 50,000 زده کوونکي چې 14,000 نجونې دي په زده کړو بوخت دي. د دې ښوونځیو مسؤلین وایي هڅه یې دا ده چې د نظري زده کړو ترڅنګ په ساینسي مضمونونو کې عملي زده کړې ورکړي. اوس که موږ د شاګردانو فکرونه او هغه خیالات او هغه خبرې چې سیم کې کوو هغه په تجربه ثابت نه کړو، بیا خو دا ساینس نه شو. لابراتوار ته بونوځو هغه شی ورته ونه ښیو، بیا خو دا موږ لکه د ساینس کټګري نه موږ وبسلی شو چې دا ساینس نه دی. نو دې په اساسو موږ ډېر کوشش کوو چې شاګردان خپل هدف ته ورسوو، د ساینس تجربو د لارې پوه کړو. انشاء چې دا هم په نثر کېدای شي او هم په نظم کېدای شي. په دې وروستیو کلونو کې په خوست کې د خصوصي ښوونځیو شمېر مخ پر ډېرېدو دی. اساسي لاملونه یې د تدریس کیفیت، د خلکو نسبي ښه اقتصاد او له زده کړو سره د خوستوالو علاقه بلل کیږي. که څه هم یو شمېر خلک تر یوه بریده د دغو ښوونځیو د زده کړو له بهیره خوښ دي، خو نیوکه لري چې ګوندې د ځینو هغو فیس لوړ دی. دوی نظم چې دی، درس چې دی دغه ډېر صحیح دی، برابر دی. د دوی فیسونه چې دي دغه نن سبا وخت کې لږ جګ دي، لوړ دي. هغه کورنۍ چې د دوی اقتصاد لږ خراب وي دوی مشکل سره دغه فیسونه پرې کوي. په همدې حال کې د خوست د پوهنې رئیس نصیر احمد روخان په خصوصي ښوونځیو کې ځینې ستونزې مني، خو زیاتوي چې د معارف په برخه کې خصوصي پانګونه د معارف د بهیر په پیاوړتیا کې خورا ډیره مرسته کوي. موږ د خصوصي ښوونځیو ارزونه پیل کړې او دا تقریبا مخ په بشپړېدو هم ده. شاوخوا 80 ښوونځي تر اوسه به ارزول شوي دي. د دوی له ارزونې وروسته به موږ ته معلومه شي چې په کومو ښوونځیو کې کیفیت ډېر ښه دی، په کومو کې مناسب دی او په کومو کې ډېر کار کول غواړي. په مجموع کې دلته په خصوصي ښوونځیو کې کیفیت ډېر بد نه دی. په مجموعي توګه د خوست په 315 دولتي او 130 خصوصي ښوونځیو کې 310,000 زده کوونکي زده کړې کوي. له دې جملې نه شاوخوا 100,000 نجونې حساب شوي. ابراهیم رحیمي، امریکا غږ، آشنا تلویزیون.